السلام علیکم. ډیر ملګری تاسو کوي د واتس اپ د لارې تاسو کوي یا کلینیک ته مریضان راشي هغه تاسو کوي چې ډاکټر صاحب داسې نسخه راته چې هغه موږ استعمالو زموږ بدن هم طاقت کوي خاص کر د یخنۍ موسم کې او زموږ په جیب باندې هم بوج نه وي یعنی ډیره زیاته ګرانه هم نه وي. اکثر چې کومې نسخې وي هغه ډیره زیاتې ګرانې پرېوځي کې مختلف مغزیات استعمالیږي یا که داسې هم ډرای فروټ څوک استعمالوي یا کو فروټ استعمالوي نو هغه د عام سړي د وس نه بهر ده. نو انسان خپل نور ضرورت پوره کوي کنه بیا دغه شان د طاقت دوايان یا طاقت خوراکونه وکي نو زموږ په ملک دا خبره بیا ډیره زیاته ګرانه شي. نو زه تاسو داسې یو نسخه ښیم چې دا تاسو استعمالوئ دا سیز چې ډیر زیات ارزان دی او په اسانه هم درته ملاویږي او چې لږ مقدار کې تاسو استعمالوئ نو د ګرانې دوایي عمر طاقت به درکوي یا چې څومره ښه ډرای فروټ دي د هغې عمر طاقت به درکوي فایده هم درکوي طاقت هم درکوي څه نقصان دی اثرات هم نشته دی او بل دا ده چې نسخه ډیر ارزانه ده. نو په دې نسخه کې دوه قسمه څیزونه تاسو اډ کولی شي صرف دوه اجزا دي او چې دا تاسو استعمالوئ نو بدن به هم طاقت کوي کوم خلکو ته آیرن ډیفیشنسي وي وینې کمه وي وینې کمې برابریږي پټو مضبوطیا راځي پټ چا کمزوري یا دردونه وي یا چې د اډوکو دردونه ډیر زیات وي ملا یې دړ کوي خپې دړ کوي یا هغه نارینه چې هغې کوروالي کې مسله وي ټایمینګ یې مسله وي لو سپرم کاونټ وي ورته یا هغه زنانه چې معمولي غوندې کار وکړي او په ملا یې دړ شي په خپو یې دړ شي یا په سر باندې چکر راځي نو دا نسخه چې کوم دی دا نارینه هم استعمالولی شي زنانه هم استعمالولی شي بوډاګان مشران هم استعمالولی شي او ځوانان هم استعمالولی شي نو ټولو لپاره ډیره زیاته بهترینه نسخه ده. په دې کې به صرف یو څو احتیاطه کوئ هغه زه تاسو ته وایم. لومبی د نسخې اجزا چې کوم ډیر زیات عام اجزا دي ګوره یو خو دی کې پی به تاسو راواخلئ خالص چې کوم ډیر زیاته ګرانه خبره ده ډیر په ګرانه ملاویږي خو الله دې وکړي چې تاسو ته ملاو شي خالص پی. یو ګیلاس پی به تاسو راواخلئ یو ګیلاس پی به تاسو په اور باندې کیږدئ او په هغې کې به کم از کم 15 دانې کجوري واچوئ. کجوري هغه به واچوئ چې کوم چاکلیټي کجوري ورته وایي نرمې سافټ کجوري راځي هغه به اول ووینځئ صفا سوتره به یې کوئ بیا ورته هډوکي لر کوئ او بیا یې په خوټ کېدلو پی کې ور واچوئ. دغه کجوري به په دې پی کې نرمې شي نو دغه پی ته تاسو وڅکئ یخې کوئ ویس کوئ او دغه کجوري وخورئ. یا تاسو داسې هم کولی شئ چې پی تړم کوئ هغه پی سره 15 دانې کجوري تاسو یو دانه کجوري داسې چک ته وښئ خورئ او سره پی نه ګوټ کوئ نو ډیر زیات خوند هم کوي ډیر مزیدار نسخه ده. بل د دې څه نقصان دی اثرات نشته دی او فایدې چې ما کومې بیان کړې دا ټولې فایدې به تاسو ته ډیر زر ملاویږي انشاءالله او د ډیرو طاقت دوایانو ضرورت هم تاسو ته نه راځي. په دې کې صرف دا احتیاط پکار دی چې چا د معدې مسله وي ګیس بدهضمي هغې مقدار کم استعمالوي چې چا د معدې د ګیس مسله وي ګیس ډیر زیات جوړیږي معده کې نو هغه د مقدار کم استعمالوي یا د یو ورځ استعمالوي یو ماسخوتن د استعمالوي په بل ماسخوتن د پرېږدي. خو که چېرې چا خېټه سخته وي قبض وي حاجت یې نه کېږي نو هغې لپاره خو بیا ډېره بهترینه ده د هغې به ورسره حاجت هم نرمال کېږي خېټه به هم نرمېږي ورسره به د نورې فایدې هم ملاویږي د پټو مسلې د هډوکو مسلې آیرن ډیفیشنسي د وینې کمې مردانه کمزوري چې څومره تکاوټ وي هغه به ډېر سره ختمېږي او بدن کې به ډېر زیات طاقت او توانایي تاسو انشاءالله محسوسوئ په دې نسخې په استعمال باندې. ملګرو زما د ویډیو مقصد وي خیر خورول چې خلکو ته فایده ورسي. زه چې کومې نسخې هم شیر کوم بیا هغه زما په استعمال کې وي یا ما په مریضانو استعمال کړي او هغې مثبت اثرات ماته ملاو شوي وي نو انشاءالله زما چې کوم دا نسخې دي په مضر اثرات نه وي که بیا هم تاسو څه داسې محسوسوئ تاسو ماته کمنټس کې ویلی شي زه به تاسو بیا د هغې علاج یا د هغې متبادل نسخه ښیم انشاءالله. امید ده تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه الله حافظ.